دا په کندوز کې له طبي پیښو سره د مبارزې ریاست انګړ دی. اړمنې کورنۍ د مرستو د ترلاسه کولو په موخه د دې ریاست مخې ته راغلي دي. دا هغه پروسه ده چې دغې ادارې د فقر او لوږې د کمولو لپاره پیل کړې ده. د دې ریاست چارواکي وایي چې د دې پروسې په ترڅ کې به د کندوز په زرګونو کورنیو ته د اوړو او وریجو په ګډون خوراکي توکي وویشل شي. دوم تاسو په جریان کې چې موږ ریاست ضد حوادث حاصل کې اصلي موضوع دا ده چې موږ د طبي پیښو کار کوو. په ژمن کې زموږ سره مواد زیات دي، بیا مختلفې ولسوالۍ په شمول د مرکز سره توزیع کوو. 2020 کورونه دي چې اوس په حال موږ یې توزیع روانه کړې. 800 کورونه مو کړي دي، 200 کورونه دا د نوې بیا توزیع وسو چې هغه د ګلتیپې ولسوالۍ 300 کورونه د ارچي 400 باقي مانده چې څه پاته دي هغه به انشاءالله په ښار کې په مختلفو ساحو د نواحي د ښار کې چې هغه موږ خلک چې غریب خلک یې هغه شناسایي کوو هغه ته به انشاءالله توزیع کوو. په همدې مهال هغه کورنۍ چې له دغو مرستو څخه برخمنې شوي وایي خوښ دي چې اسلامي امارت دوی له پامه نه دي غورځولي او د دوامداره مرستو په پایله کې تر یو حده دوی له فقر څخه ژغورلي دي. आम्ही मोवाजो बड़ी मस्तूरात घेता याक बुजी बड़े याक बुजी और आम्ही مواد आलियाना برین زاده اردا بچی از आम्ही راضی هستم دیگه. د یادو مرستو د ویش لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې تر دې وړاندې هم د کندوز ولایت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست په دغه ولایت کې ګڼ شمېر اړمنې کورنۍ د مرستو تر پوښښ لاندې راوستې وې.